سلامونه علیکم ټول ته د کوم په دله چې ټول بچو او ستمنو اوسې په نوې ویډیو کې د پښتو ژبې دوه پاتې یګانې چې یوه لکهدارې د بلې امرې یا همزه لرونکي پر دې به بحث کوو. امرې د نومونو لپاره استفاده کیږي چې اواز د آی اواز ورکوي لکه خولۍ، څپلۍ، سپوږمۍ، ډوډۍ. امرې یا همزه لرونکي دا هم د آی اواز ورکوي خو دا بیا د فعلونو لپاره استفاده کیږي لکه وخورئ، وڅښئ، مه راځئ. د یو ګډ مثال مې راخیستی دی چې هم لکهدارې کې راغلی او هم امرې کې راغلی دی لکه ګلالۍ راولئ. ګوره د اخر اواز یې دواړه د آی غوندې دی. ګوره ګلالۍ راولئ خو ګلالۍ د نوم سو یعنې لکهدارې یې خوري او راولئ امرې یې ده یا همزه لرونکي یې ده چې دا فعل دی. ډوډۍ دا نوم دی په لکهدارې یې خوري او وخورئ دا فعل دی چې په امرې یې کې راځي. هیله لرم چې د پښتو ژبې پنځه یګانې مې زده کړي. والسلام.